يولسم فارد يدري ركوع آخر يوصل يشتم نمبر آيات. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. فتير آتون مبارکو کې الله پاک د تبوک غزا ذکر وک. د تبوک د غزا څخه منافقین پاتې شوي، د منافقین او عادتونه او شکلونه الله تعالی څخه ښکارا کړه، دغه عیبونه الله پاک ښکارا کړه. یوازې تبوک غزا وا چې الله پاک د منافقانو سحري څکړه ښکارا کړي، دغه عادتونه او خوونه الله تعالی ډیر زیات تفصیل سره څکړه بیان کړي. د دې نه ما سوا کوم مؤمنان چې هغه تنبلي تېنه شوي وه، سستي تېنه شوي وه، د هغوی باره کې ذکر هم وشو. په هغوی چې کوم امتحانات راغله هغوی ذکر هم وشو، هغوی باندې څومره وعیدات راغله د هغوی ذکر هم وشو. کله چې دا آیاتونه مبارکه د جهاد په ارتباط باندې نازل شو، دومره سختي پکې وشوه، صحابه کرامو تصمیم ونیو چې د دې نه پس به د یو غزا څخه هم نه وروسته کېږو. د غزا اعلان او ټول وطن ټول به خامخا وځي، چونکې دا معامله چې وهم الله ته خوښه نه وه چې ټول خلک د څه کوي، جهاد کوي. فکر ورسېده ځکه جهاد څه ده؟ دا جهاد څه ده؟ څو قسمه ده او د جهاد مختلف حالتونه دي. بعضې حالتونو کې د ټول خلکو وطن به وي، بعضې وختونو کې به د بعضو خلکو وطن به وي. یوازې جهاد عمل نه، د نور اعمال هم په اسلام کې شته. نو الله پاک دا نه غوښتل چې دا ټول خلک څنګه شي وځي. نو الله پاک په دغه ځای کې مؤمنانو ته دا خبره ثابتوي چې ټول خلک به جهاد ته نه وځي تر څو پورې چې مصلحت نه وي، ټول خلک به جهاد ته نه وځي. اوس راسي اول دا خبر کول غواړي چې دا جهاد چې دا دوه قسمه جهاد ده، یو جهاد فرض عین ده، بل جهاد فرض کفایي ده. جهاد فرض عین کله چې د مسلمانانو په حریم باندې څه وشي، حمله وشي، د مسلمانانو علاقات د کفارو د لاس نه قبضه شي، په دې وخت کې جهاد بیا فرض عین کېږي. په چا فرض عین؟ په مغه خلکو باندې، کوم خلک چې مغه ځای کې آباد دي، مغه ځای کې اوسېږي، هغوی به لګېږي د ملک نه به دفاع کوي، د علاقې نه به دفاع کوي. که هغوی په وس باندې نه وه پوره، د هغه سره نږدې خلک بیا دفاع کوي. که د هغوی په وس باندې نه وه پوره، همداسې خبره به ځي تر دې پورې ټول عالم اسلام باندې به جهاد څه کېږي، فرض عین کېږي. دا په هغه وخت کې کله چې اسلامي حریم او د مسلمانو ملک باندې کفار حمله وکړي او څه لاسته راوړي، په دې وخت کې بیا جهاد مسله دا رقم ته ده. که چېرته د غزې په 100 کسانو باندې خلاصېده، بیا په مغه نږدې خلکو باندې فرض، په لرې خلکو باندې بیا څه نه ده، فرض عین نه ده. فکر هم ورسې وروره. خو که چېرته اشنا کفارو حمله نه یې کړي، بیا دې وخت کې جهاد څه د فرض کفایي ده. که چېرې یوه ډله په دغه جهاد باندې مصروفه وه، د نورو خلکو غاړه څنګه کېږي، خلاصېږي. بیا به ټول خلک جهاد ته څنګه وي، شابه چې روان نه وي. کله چې باچا اذن عام نه یې کړی، د مسلمانو خلیفه عمومي اعلان نه یې کړی، شابه وځي مصلحت ته، ټول راوځي مصلحت ته. کله چې هغې اعلان نه یې کړی، بیا جهاد فرض عین کېږي نه. لکه څنګه چې پیغمبر اسلام عمومي اعلان وکړ تبوک دپاره چې ټول وځئ. فکر ورسېد که دا رقم اعلان بیا وشي، بیا جهاد فرض عین کېږي. لنډ خبره دا سوه چې جهاد څه ده، په عام صورتونو کې فرض کفایي ده، په خاصو حالتونو کې جهاد فرض عین کېږي. نو لکه څنګه چې جهاد فرض کفایي ده، نو جهاد پرته نور مسایل هم شته چې هغه فرض کفایي دي. نو الله تعالی په دغه ځای کې ترغیب ورکړي مؤمنانو ته لپاره د چا د تعلیم او د تعلم د زده کړې، چې الله تعالی فرمایي چې ټول جهاد ته مه وځئ، څه برخه جهاد ته وځئ، څه برخه په علم کې مصروف شئ. د علم زده کړه دا هم فرض ده، نو چې هم فرض ده، نو داسې نه چې ټول خلک په جهاد کې مصروف شي او د تعلیم برخه او د علم برخه څنګه شي وروره پاتې شي. په دغه ځای کې الله پاک فرمایي چې جهاد لپاره به څه کسان وځي
او څه ډله به پاتې کېږي لپاره د تعلیم او د زده کړې دپاره دا خلک به دین زده کوي او خلک به هلته جهاد کې مصروف وي کله چې مجاهدین خپل وطن ته راځي هغه خامخا علم ته ضرورت لري دا خلک به ورته څه زده کړي شابه سي علم ورته زده کړي اوس راسي اول دا خبره کول غواړي چې علم چې د څومره ارزښت لري څومره اهمیت لري و دا خبره بل علم فرض عین ده که فرض کفایي ده بل دا خبره علم نه کوم علم مراده دا خبره دا څو خبره مطلب ضروری دي اول خبره دا ده چې د علم اهمیت څومره اهمیت ده رسول پاک علیه السلام دوه کسانو ذکر وکړ بني اسرائیلو کې یو سړی عابدو د ورځې منځونه کول د روژې نیول د شپې منځونه کول او بل عالمو خالي فرض منځ کاو نو د دین خدمت کاو کوم یو په دوی کې بهتره ده پیغمبر اسلام نه پوښتنه وکړه رسول پاک علیه السلام تو فرمایل عالم فضیلت په دی عابد دومره لري لکه زما فضیلت ستاسې په وړو کې ثوابي باندې زما فضیلت ستاسې په وړو کې ثوابي باندې فکر ورسېده بیا پیغمبر اسلام فرمایي دا علما چې دي طلباو دپاره کوم چې د علم په زده کړه کې د هغو د پښو لاندې د رحمت فرشتې څه کوي وزګه غواړي دا علما ورثه د چا دي د انبیاو دي د دنیا ټول مخلوق څوره مخلوقات دې پورې سمایان په اوبو کې دي د عالم دپاره څه غواړي استغفار غواړي بخښنه غواړي او د عالم خوب او د عابد عبادت دواړه سره څه نه دي برابر نه دي علم تعالی تعالی ارزښت ورکړی نو ځکه علماو تعالی تعالی څه ورکړی ارزښت دا خو د علم فضیلت راغی اوس راسې علم فرض عین ده که فرض کفایي ده علم په عام حالت کې فرض کفایي ده او په خاص حالت کې فرض عین ده څه معنی فرض عین دومره علم فرض عین ده چې زمونږ د کوم شیان چې مونږ ته کوم شیانو باندې چې مونږ مسؤول یو یا کوم فرضونه کوم واجبات په مونږ باندې مقرر دي چې دغه فرضیات او دغه واجبات بغیر د علم نه کېږي د علم بیا څه د وروره فرض عین ده د کوم محرماتونه چې ډډه نشو کولی مګر په علم سره یې کوو دومره علم بیا فرض عین ده چې هغه محرمات څه کړي وروره زده کړي مثال په ډول باندې یو سړی د بلوغ ته ورسېده او د په عقیده مکلف ده باید علم عقیده زده کړي د عقیدې هغه اصول زده کړي غټ غټ مسایل کله چې مطلب بالغ کېږي څه چرته د باندې فرض مونځ کې فرض مونځ به زده کړي اوس غریب ده د زکات علم پې نشته غریب ده د حج علم پې نشته غریب ده د صدقه د فطر علم پې نشته غریب ده د قرباني علم پې نشته فکر هم ورسېد وروره سبا غریب ده معنی چې وس نه لري د جهاد علم پې نشته دغه سړی ولګي سبا وروره د نکاح خاوند کېږي د نکاح علم د باندې اوس پرس دی به دا زده کوي چې اشنا ښځه ما باندې څه حق لري زه په ښځه باندې څه حق لرم ښځه ما نه څه مطالبه کولی شي زه د ښځې نه څومره مطالبه کولی شم دا به خامخا څه کړي دا به زده کړي د باندې فرض مانځه په باره کې به زده کوي چې مانځه فرضونه څه دي واجبات په څه باندې منځ کېږي په څه باندې فاسدېږي دومره خامخا د باندې فرض عین د خامخا زده کوي سبا مالدار څه زکات ورکړي زکات دوره علم په فرض چې اشنا دا زکات په څومره مال کې کېږي چاته ورکم په څه نیت باندې ورکم دا د باندې فرض عین ده سبا حج په فرضېږي بیا اوس د حج علم په فرض سبا جهاد په فرضېږي بیا به وایي چې اشنا څوک مړ کړمه څوک نه وژنمه څه رقم د جهاد وکړم د شریعت څه حکم دا دی الله څه نه چې مړ ټوپکۍ غاړې ته واچو خالي زه ورو منډې او څه منډې وهڅه زه جهاد کوم نه اول علم زده کړه د جهاد اهمیت زده کړه د جهاد وظیفه زده کړه د جهاد زده کړه زده کړه چا قتل روا ده د چا قتل روانه ده څوک مړ کړم څوک مړ نه کړم په څه اندازه څوک خو کړم ځان څنګه وساتم بل څنګه وساتم دا علم به څه کوي ورو زده کوي نو جهاد علم چې د فرض عین په هغه صورت کې دا کله چې انسان ته یو مکلفیت متوجه کېږي یو مسؤلیت متوجه کېږي یو فرضیت متوجه کېږي د هغه فرضیت په ارتباط باندې علم دا سړي باندې څه د وروره فرض عین دا رقم علم تصوف کې راواخله کوم چې د روح هغه مرضونه دي دا کبر ده او دا غرور ده او دا طمع ده او دا محبت دنیا دا ټول علم زده کړه فرض دي له دوی نه ځان ساتل په څه طریقه ځان وساتم دا علم څنګه د وروره فرض عین ده چې دا علم به زده کوي پاتې شو دا نور کتابونه زده کول چې دا کوم څه مدارسو کې ویل کېږي دا تفسیرونه او دا حدیثو موضوعات او دا څه دا علم فرض کفایي ده که په دې باندې یوه ډله مصروفه او خلک پکې اخته وو د الله په دین باندې اخته وو د نورو خلکو غاړه څنګه د وروره خلاصه ده او که چېرته ټول خلکو لاس د علم نه واخیسته بیا ټول ګناهګار دي او د عامو خلکو مسؤلیت دومره اندازه ده چې کوم شی حکم ته متوجه کېږي د هغې نه مخکې به دا څه کوي د هغه شي علم به زده کوي او عمل ته به ځان چمتو کوي دومره علم چې د وروره فرض عین ده نو علم فرض عین او فرض کفایي مطلب خو ورسېږي که ونه رسېږي
په دغه ځای کې الله پاک هغه د علم معیار ذکر کړي. د علم معیار دا ذکر کړي، الله تعالی فرمایي چې ګوره مؤمنان به ټول جهاد ته نه وځي، څه ډله به پاتې کېږي، هغه به علم زده کوي. چې علم زده کوي دغه ځای کې د علم زده کولو خبره نه راغله، لیتفقهوا فی الدین، چې ښه ځان پوه کړي په دین کې، چې ښه ځان پوه کړي په څه کې؟ په دین کې. دین مراد دغه تفقه هغه فرض کفایي علم مراده، چې ښه ځان پوه کړي په دین کې، محنت وکړي، مشقت وکړي، تکلیف وکړي، او علم څه کړي؟ ښه زده کړي. چې کله زده کړي نو بیا نور مسلمانانو ته به دا علم څه کړي؟ وروره دا خلک رسوي به، دا خلک به دا علم رسوي. نو په دغه ځای کې د خلکو دا کوم کسان صفات چې د هغوی وظیفه به الله تعالی بیان کړي. بیا کله چې عالمان سي د هغوی وظیفه بیا دا ده چې د خلکو ته به دا دین رسوي. داسې نه چې علم زده کړي ځان سره جب کې وساتي، نه، په جب ساتلو باندې کار نه کېږي تر څو پورې چې بل چاته وروره ونه رسي. مطلب خو ورسېدي کوم دغه ځای کې د علم اهمیت الله تعالی فرمایي چې ګوره کله چې جهاد فرض عین نه وي، کله چې امیر اذن عام نه کړي، عمومي اعلان د جهاد نه کړي، خلک به څه کوي؟ ټول جهاد ته نه وځي، بلکې دین ما سوا نور علوم شته چې هغه فرض کفایي دي، د هغې زده کړه به کوي، د هغې ساتنه به کوي، په هغې به ځان پوه کوي. الله تعالی فرمایي وما کان المؤمنون، نه دي مؤمنان، وما کان المؤمنون، نه دي مؤمنان، داسې نه دي چې مؤمنان لینفروا وځي کافة ټول. وما کان المؤمنون، داسې نه ده چې وي دي مؤمنان لینفروا کافة، چې ودرېږي ټول لپاره د چا؟ جهاد. وما کان المؤمنون، داسې نه ده چې مؤمنان دي لینفروا کافة ودرېږي ټول لپاره د چا؟ جهاد. نو الله تعالی فرمایي ټول به جهاد ته نه وځي. فلولا نفر، ولې نه وځي؟ فلولا نفر، ولې نه وځي؟ من کل فرقة، د هرې لوی فرقې نه. فلولا، ولې نه وځي؟ من کل فرقة، د هرې لوی فرقې نه، منهم، د دوی لوی فرقې څخه طائفة، یوه ډله، د مؤمنانو جماعت د یو ډله لپاره د جهاد لپاره وځي. فلولا نفر، ولې نه وځي؟ من کل فرقة، د هرې لوی ډلې څخه، منهم، د دې مؤمنانو څخه طائفة، یوه ډله. دا بل ټکی ورسره کېده، وبقیت طائفه، یوه ډله دې پاتې سي. وبقیت طائفه، د دې غټې ډلې د یوه ډله څه شي؟ پاتې شي. کله چې دا بله ډله پاتې شوه، دوی به څه کوي؟ دوی به وظیفه سي کرکټ به کوي؟ نه، لیتفقهوا فی الدین، دوی به ځان ښه پوه کوي په دین کې. لیتفقهوا فی الدین، دوی به ځان ښه پوه کوي په دین کې، معنا د علم په خپل محنت او ښه په مشقت باندې څه کوي؟ وروره زده کوي. لیتفقهوا، دوی به ښه ځان پوه کوي فی الدین، په دین کې. بیا وظیفه یې د خلکو څه ده؟ وظیفه یې دا ده ولینذروا قومهم، یری به خپل قوم. ولینذروا قومهم، یری به خپل قوم. کله چې دا قوم بیا ته واپس کېږي جهاد نه، خامخا هغوی علم ته ضرورت لري، دا خلک به هغوی ته څه کوي؟ دین رسوي. او مجاهدین به د دین نه خبري. ولینذروا، او دوی به یری قومهم، خپل قوم. کله اذا رجعوا الیهم، کله چې مجاهدین واپس شي دوی ته. اذا رجعوا الیهم، کله چې دا مجاهدین واپس شي دوی ته. لعلهم، ښایي چې هغه مجاهدین یحذرون، ویریږي، که هغه کې څه کمی نو څنګه اصلاح وکړي؟ لعلهم، ښایي یحذرون، چې دا خلک څنګه شي؟ ویریږي. مطلب خو ورسېدی. لهذا د آیاتو دا خبره معلومه شوه، لکه څنګه چې جهاد اهمیت لري، علم هم اهمیت لري. او د علم اهمیت د جهاد نه مخکې ده. ولې اول علم فرض ده، بیا څه فرض ده وروره؟ جهاد فرض ده. تر څو چې علم نه وي، د افغانستان کې مشکلات ولې زیاتېږي؟ جهاد شته خو د علم د جهاد نشته. دا زده کړه نشته. مطلب چې که تاسې فکر کړی پخوا کوم جهادونه چې اوس خو بیا مکثره علما ډېر زیات مصروف دي، خو پخوا چې کوم دا جبهې چې وي په هغه ځای کې اکثره علما نه وو. امیانو به دا ګیله هم ډېره کوله، ملایانو پورې جهاد ته ولې نه ځي؟ سنګرونو کې به اکثره ټول امیان، چې امیان به هغه به جهاد د خبر نه وو، مطلب به څه به یې کول، څه به یې نه کول. په مرکزونو کې به ډورونه ورکېده، ورو چرس به بادېده، ورو څه به کېده، څه به کېده. خو چونکې څه نه وو، دا د علم هغه نه وو، د علم داسې خاص ماحول نه وو جوړ. مشکلات څه وروره؟ ډېر زیات مشکلات. نو اول ګوره ټرین کول، د جهاد علم زده کول، د جهاد تعلیم زده کول، بیا جهاد کول، ځان ساتل، بل ساتل، طریقه کول، دا نه ده مګر دا مسلمان مسؤلیت ته وظیفه ده. او په زیادې باندې چې یو سړی جهنم ته لېږي، یو سړی جنت ته ولېږي. دا کوشش مه کوه چې ولا دوره کسان مې جهنم ته ولېږل، نه، دا کوشش وکړه چې دوره کسان مې وژغورل، ومې ساتل،
او د کفر نه مې راواړول په اسلام کې مې داخل کړ او جنت ته مې ولېږل. دا یو ښه نظر ده، باید دا یو نظر وساتل سي چې هغه د جهاد د مسلمان د خیر دپاره سي چې یو سړی ستا د لاس نه الله تعالی جنتي کړي، دا تا دپاره د دنیا او د آخرت د ګټو نه غټه ګټه ده چې مسلمان د چا دپاره د هدایت سبب جوړ سي. داسې نه سي یو سړی کفر جهنم ته لېږه، نه، یو سړی یو کافر چې د جهنم نه راوساتي او ویژغوري او الله یې په توفیق د ایمان ورکړي او د هدایت خاوند سي او جنت ته لاړ سي، دا څه شی ده؟ دا یو لوی سعادت د مسلمان ده. او بیا چې نه کېده بله چاره نه، بیا چاره د مرګ ده. مرګ بیا ځان ته وروستنۍ خبره ده. حتی تر اوسه کوشش کول پکار دي چې یو سړی د جهنم نه بچ شي، چا ته لاړ سي؟ جنت ته لاړ سي. بیا نه جنتي کېده وروره، ازلي بدبخت نو بیا څه کول پکار دي؟ بیا ویشتل پکار دي. فکر ورسېده او بیا ځان پې قربانول پکار دي. لهذا دا کې د علم اهمیت بیان شو، د علم ارزښت بیان شو چې یوازې جهاد فرض ده، علم هم فرض او علم د هر فرضیت لپاره مخکې څه شی فرض وروره؟ علم فرض ده چې باید موږ څه وکړو؟ علم وکړو. دا خبره ځان سره یاد ساتئ. د افغانستان خلک د علم کې ډېر کمزوري دي. فکر ده تاسې یقین وکړئ د دنیا هرې فرقې ته ورسه، اغامي ته یې ورسه، دومره معلومات به د خپلې عقیدې لري چې ملا به ورسره خبر نه شي کولی. دغه شیعه د پور شیعه ته ورسه او په کال به چې د قبله نه پېژني او خبرې ورسره شروع کړي، په خدای که بحث ورسره وکړي، شیعه سره بحث وکړي، داسې خبرې به ورته شروع کړي. د افغانستان کې ته یقین وکړه د خلکیانو دور څخه پیدا ما ښه یادېږي، ما درس ویلې دکانو ته بتلم، بازار ته بتلم، د خلکیان به د بازار هوټلو کې ناست وو، غونډو بحثونه به یې کول، د بالټه ټرین د خبرو ټرین به د خلکو کاوه، چاپیر به ورو، غونډه ورځ به د چاپیرو فکر ورسېده، د اسلام باندې به ټکونه کول او د ملا به ټکونه کول، فکر ورسېده، د هریان د خلکیانو او غونډو نطاقان غونته به غونډو چاپیر به ورو او تبلیغات به غونډه وس کول او مسلمانان به حیران ورته ناست، خپل دلیل به ورته نه شو ویلی چې څه ووایم څه ونه وایم، داسې کارونه به یې کول. یوازې دا خلک چې دا تنبل خلک یوازې دا دي چې د خپل عقیدې نه خبر نه دي، د خپل عمل نه خبر نه دي، د خپل کار نه خبر نه دي. دا وجه ده چې کله انقلابونه راځي دوی باندې ډېر بد اثر کوي. هر انقلاب چې راځي هغه انقلاب یې خوري، هر انقلاب چې راځي هغه انقلاب کې ښکارېږي. وجه هم دا ده فکر ورسې علم سره څه نه لري. یو سړي عقیده په ښه مضبوطه که څومره انقلاب راځي په هغه باندې اثر نه کوي، او کله چې عقیده مضبوطه نه بیا هر ډول ته ډنګېږي. فکر ورسې بیا هر ډول چې راسي هغه ډول ته ډنګېږي، بیا دا خبره نشته چې دا څه شی ده څه شی نه ده. فکر تاسې یقین وکړئ ما خپل تحلیل داسې ده که د علماو ناکامي راغله خدای مکه د خلکیانو بیا مطلب د افغانستان باندې بیا هغه روان دا بیرته به دا خلک د خلکیانو خلکیت طرف ته به بیرته روان. دا زما خپل تعزیلي تحلیل داسې د فکر ورسېده. هغوی باقي ښه تبلیغات کوي. اوس دا فیسبوکونه وګوره که نه ټول د هغوی تبلیغات روان دي، فکر ورسېده فقط تبلیغات روان دي، اسکت تبلیغات یې روان دي چې بیخي زیات تبلیغات یې روان دي. دا شی بیا په مخ باندې ځي. یوازې مسلمانان دي چې خالي غوږ یې نیولی څه وایي نور په سر و اخر باندې ځان نه پوه کوي. دعا وکړئ یا الله موږ نیکان کړي، الله موږ صالحان کړي، د دین خادمان هم جوړ کړي، دین خدمت الله تعالی نه واخلي. په نور د علم باندې الله موږ ښایسته کړي، الله په نور د علم موږ ښایسته کړي، په نور د علم باندې ښایسته کړي، الله په نور د ایمان موږ ښایسته کړي، الله په نور د ایمان موږ ښایسته کړي، الله پاک د موجوده مشکلات حل کړي، الله د موجوده مشکلات حل کړي. څوک چې د ملت او د دین او د خاورې دښمني الله نیست و نابود کړي، او څوک چې د دفاع کوي الله تعالی ترې کامیاب کړي. د موجوده مسایل الله تعالی حل کړي، د زیاتې او د نقصانات الله تعالی حل کړي. عالم اسلام تعالی خیر وکړي. صلی الله تعالی